مجاهدینو مشرانو سمې دا غوښتنه ده. ګورې دا ولسونه سره اکثره وخت چې دا اوس یو ناخواله پېښه سي چې یا یو څوک وال سوی یا د یو چا بېعزتي سوي یا یو بل مشکل راغلی د مجاهد په نامه چې چا دا کړي موږ یې وپلټو چې سړی راته کیه کړو چې ویې ګورې پخوانی اربکی دی یا ملی دی یا دا بلا دی د مجاهد په صفوفو ننوتلي دا ناروا عمل دی. هغه څوک چې هغه حافظ د قرآن دی، هغه څوک چې طالب دی، هغه څوک چې په دې نظام کې قرباني ورکړې ده، ستړیا یې وروړې ده، د دې دپاره یې وړې ده چې ولسونه آرام سي، اسلامي نظام قایم سي. تاسو د فدایانو پیغامات اورېدلي دي، ولې فدایي عملیات کوي؟ دی څه وایي زما د خویندو بېعزتي سوې ده، زما د سپین ږیرو بېعزتي سوې ده، زه به خپل انتقام په خپلو غوښو ځینې اخلم. چې یو سړی ستا د عزت دپاره سر ورکړي هغه به څنګه بیا ستا بې احترامي کړي؟ نو اکثر دغه کمزوري خلک چې په دا صفوفو راګډ سوي دا خلک دا غلطي کوي، دا فساد او دا مشکلات جوړوي. نو قدرمنو مسؤلینو دغسې خلک د مجاهد په نامه د ځانه سره مه دروئ چې هغه په اربکیت کې پاته سوی یا ملی پاته سوی یا خادی پاته سوی. د دې بنیاد پر فساد باندې راغلی دي. دا چې ستاسو سره هر څونه په ښه نیت در سره ودرېږي بېرته یو غلطي د ظالمه څه کېږي. پخوانی شرابخوري او پخوانی مشکلات ماول دا مجاهد چې دی دا درې یو لفظ د مجاهد دی، یو صورت د مجاهد دی، یو حقیقي مجاهد دی. د مجاهد لفظ خورا اسانه دی، په خوله کې ووایه میم مجیم مؤلف وها و دال مجاهد. او صورت د مجاهد هم خورا اسانه دی، څوڼې اوږدې کړه، لنګوټه وتړه، ټوپک په غاړه کې واچوه، شکل نظامي جوړ کړه، دا یې مجاهد. او یو حقیقت د مجاهد دی چې واقعي مجاهد دی چې صابر یې، متوکل یې، ذاکر یې، خالص یې نیت د الله دپاره یې، د ملت غم ورسره یې، د الله تعالی جل جلاله د کلمې د اعلان مقصد ورسره یې. دا حقیقي مجاهدین بیا ډېر کم پیدا کېږي. نو اوس دغه دوام لمبر مجاهدین چې دي دا صورتي مجاهدین. واقعیت دی چې دا ډېر ګرځي په دې صفوف کې. دا د صفوفو د تسبیح کمیسیون روان بیا چې کله معلومات راوړي یو پخوانی عکس یې د بایومټریک شی ولګوي، یو اوسنی عکس پخوا چې وولې یو د خبیث رنګ یې یا په استخباراتو کې مدیر یا اربکی یا ملی یا دا بلای. اوس چې وګورې دومره څوڼې دي، تور پاجې تړلي دي، د پلانکي ځای پلانکی رئیس دی، د پلانکي ځای پلانکی رئیس دی. دا خبیثان دلته راګډ دي. د دې خبیثانو څخه به الله پاک دا پاک صاحب پاکي. ګورې دا باور وکړي دا کرامتي نظام دی، دا د قربانۍ نظام دی، دا د فدایانو په قربانۍ راغلی نظام دی. دا پس من یطع الامیر فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع الله. نو دغه اطاعت د خپل امیر د خبرې داسې فریضه ده لکه څنګه چې د نورو د الله جل جلاله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت. نو چې درته ویل پر چکپین باندې ټلیفون مه استعمالوه، نور استعمال د ټلیفون درته حرام دی پر چکپین باندې. چې درته ویل چې مایوسي مه کوه، نظام ستا دی، په قربانۍ دې ګټلی دی، د چوکۍ دپاره نه یې راولاړ سوی، همدا خبره عملي کړه، د دې مخالفت درته حرام دی. او چې درته ویل په خپل مابین کې اتفاق او وحدت، دا خبرې نشته چې دا پلانکی اداره ده، دا پلانکی وزارت دی، دا پلانکی ریاست دی، ټول د یو نظام مجاهدین یاست. دغه وحدت او اتفاق پر موږ تاسې باندې لازم دی چې کوو به. نو دغه هدایات تاسې عملي کړئ، د زړه په غوږه یې واورئ. الله پاک دې اول ماته بیا دغه موجوده مسؤلینو ته بلکې د افغانستان ټولو مجاهدینو ته الله تعالی د عمل توفیق ورنصیب کړي. ستاسې څخه نه پرېږدي په خپل مابین کې.